دا بله تلې ده په دې کور کې خو زموږ ځای نشته نو دا ورپسې بله هم راولي چغه مه کوه ماړې ښځې لومبې خو یې هغه له څوک ورکوي نو هغه خو ماته معلوم دی هغه چې وخاندي نو په څلورو ورځو کې بیا خوله ځای له نه راځي بوډا سړی دی په بوډا سړي څوک څه کوي داسې خاندي ای شابسي بله دویمه خبره ته دا کومه چې ته پرون د معراج ذکر څه کوه چې تللی وه همې د ماما کور دی ځم به ورکړه نه نو ټیک ته که نه نو د ماما کور که لپاره دویمه څوک څه کوي نو پرون یې رالی دغه راکړه جوار وړی راکړه سار تا جوار روټۍ ونه خوړه نه نو دا د جوار روټۍ یوازې مه وخوړه د دویمه خدای دې په قهر د بادشاه ټکه چې یو خو په دې سوالونو باندې خوله وشکېدل هر ځای ته زه یو مال راکړه خلک به و چې دا ملنګان دي که څنګه نو تاسو چې کور ته سره وړی که نه بل خو راشه واده کوي او سره وړي نه خو دقه درته زه هم ګوره یو خبره درته کومه چې څنګ ماښام راشي شر به واچې څه به وی څه به وی تا ته پته شته ګوره زه پې بدي ښکارم زما ورور دی د یو ابۍ راوړی مې دی په یو لړمون کې راسلتې والي زه خو ته څه ویلی نه شم ته به ویې وی وروره غوړي دال چینی مینی دا به هر څه وی ته راوړې دا به دې کور کې ها واو بیا چې ستا خاوند به څه کوي وی دې خو دا موږ له د کریم پوډر برابر نه کړه نو وی نشي کولی کار څه به ورته وایې نشي کولی بیمار دی په دې تشي درد ای شاوسې په ایمان دونه خوشې خبرې کوم چې دا خوله دله ماته کړم څه دې پخ کړي دي که نه نو سره وړی چې پاخه کم نه یا که نه بیا چا کره لاړ شم راوړم دې ښه نشته اوس نه بیخي بیخي هغه تورې هم څښا شوي وویشتې نو ولې دې څښا کولې پخ کړې ولې وي که نه نو دغه ښکری کې څښا شوي وې که نه علينا ته ولې کار نه راغلی ماړه کار سته عمره ټوټې وې او چوتولې مې نه شوې غټ غټ ټوټې لاچیانو سپېدارو توتانو دا خو زما د وس نه وې ګورې نو چې هغه نشي کولی که نه نو جوار خوړېبلی شي دا هم نشم کولی دا ګرمي دی ګرمۍ کې څوک جوار رېبي ګرمي هم ده او خارق به رمانې په بیله دا راتې شه ګرمي ده راتې شه په خیر علی مرچکی مبارک شه ستا دې مبارک شي ستا دې مبارک شي خان کاکا مبارک شه السلام علیکم کېدنو مبارک شه پټې پټې کېدنې کوو دی خو زمونږ هغه یو خور دی چې ساتلی دلې لا بله د جینۍ مو کړه دوی به څه کوي غلی شه مړه غلی شه خوله دا راکړلې ودلید که نه پېغور یې لا که جینۍ مې لا راوستې نه ده او دا راماندې خفه کېږي ښه دا هم لا رشته دار دي شپږ خلک دی خبر څه لري ته ورته وګوره پوره 12 منه نه زیات دي بله خبره دا ده مرچکیه چې زمونږ خور دغه خبره چې ګور چا نه مرچکۍ په دغه کې راغستی په لپه کې دا د مرچکي نوم دی والې واغوستلی که په دې منځ کې ځکه مې هغسې یا بل ورسره یا باتینګل یادوه یا دغه ته د مرچکي ور کله یې کدو په لاس کې راغستی کله دغه غلی کېنه سړیه سپکو کوي بس دقه کوئ که نه زه به یې راوړم او تاسو یې څښا کوئ چې پخې نه کوئ خارو توتي خو یو بل داسې خولې ورکړې د وی که چېرته کې ډېره موده پس مې نور شول بیا هم له چا په سر غیبت راغستې د چا غیبت به وکړو خو دقه د لیور خبره دې کومه ښځې ګورې صفا درته ویم مه کښېنه په دې رشته کې مه کښېنه ته زما په کارونو چر درپېږي که نه بس هغه زما د هغه خپل کار دی پرېږده که نه چې کور یې آباد شي په الټه لاس په در پسې هغه جینۍ خیري وکړي غرقه به شي مړه کاجنې لو که ته والله کې سکون کې څوک یې نږده خو پې مرچکۍ تباه کومه چې مرچکۍ راته خیرې نه کړي جینۍ به راته دعا کوي نه ټیک د هغه هماغې معنې خو زه پوهېږم که نه خو زه دا اریان یم چې په دې کور کې خو ستاسو د دواړو ځای نشته دی نو هغه به څه کوي لکه دې کور کې ته ماته ده ووایه ته نه پوهېږي که نه دا چې کله وخت راشي بیا به پوه شي کاجنې دی وکته که نه ته وایې که چېرته کې هغه ایسټ انډیز والا سي صوباړیان څه مغه دي ښځې ګورې که جینۍ دې وله ښایسته کړو تاسو دواړو نه ښایسته وه نو دواړه به په تبرګو وامه لکه د نړۍ پیدا ځان نه جوړوم ګورې نو سړیه زه خو ورسره نه یم تللی دا یوازې تللی ده بس تا به بیا حلالومه کوتره کوم به دې که ستا نه ښایسته وه زه خو ولې نه کوم ما د څوک هم نه رسي ما د دا بدرنګ نه رسي نو هغه خو لا پرېږده دا خو مړې قمقل جینۍ ده ولې دا خو څو داسې نه ویمه ویم دا قمقله ده نه پوهېږي که نه چې داسې خبرې کوي ته داسې کار وکړه ښځې یو خو دا سلخي مه مږه په ایمان څه نو بس دا خو ته تاله مګم سړیه که نه ماله مه مږه ځان له یې مږه سړیه ما بس ډېرې خبرې مه کوه ورشه څه سودا راوړه څه به خورې مو څه راوړم
سر وړي ته اتیا هغه سر وړه سودا راوړم لکه سر راوړم دال راوړم چینی راوړم څه شی راوړم بس ته دې دال نه خو یې وانه راوړئ دی بیمار نه دی د ته ګیام پې تړ راغلی ما وله ګولې راغشتې دی نه شي راوړی که نه ولې په ده کې څه چل دی چې دی بیمار دی هغه بل چې لیون راشي هغه له به ووایي څه به راله راوړي که نه ای پاس سړیه سودا وړه پلار راته مه جوړېږه زه خو یم که نه چې چېرته کې ښکلی چکن وړه ها چکن او ستاسو خوښ نه ما له سم مرو دا خو پکه لاره ده په ایمان چې بیا مې ایموشنل کوي جړا راله راځي مه جاړه ټولو کې عزتداره ښځه دا ده خاوند سره نارم تېری خو بس زه خدای اړون کړم چې تاسو سره خاوند سره ناره تېری خو ګورې د پردو سړو نه یې خوري څوک دا ته د پردو سړو نه خوري جینۍ درو وایي سړی تاله ده ما پته نه ده ما ټولې خبرې واورېدې دې چې ویل که نه زه تلم معراج ماما کړه لکه مرچکیه تاسو جګړه کوئ که خبره کوئ ولې ستاسو خور ناره ناسته ده چې تاسو د سپکې خبرې نو چې کوئ ناره نه ویل ته زمونږ ځای ته به راتله ستاسو ته ځکه درتلله هغه د ورځې د یو وخت ټوله ډوډۍ خوري دولس خوري او کار سو خو ستاسو عزت دی ساتئ به هغې ډوډۍ خوړه که نه د هغې د سټ پسې وچ نه وي په آرام کښېنه ډوډۍ زه خورم ما ته وګوره ته خو په 2 پنډه ګایا باندې نه مړېږي ولې دا سنډا دا خو د مالې موږ دوکه شوي مالکانان دي او داسې چل دی بارګینې دی او دا شنه باغونه به هم راته ښودلو زما پلازې دي پلازې په تغبیه کې وګوره او پلازې دي خو د اجراګانو داسې زمان 500 دیره مه کوه دادا نه تپوس وکړه دارې واه او صداریاب یې وړله نو څه شوه خاورې پرې راغې مړه ستاسو خو خپل احساس مال نشته دی شګې دې خرڅوئ که نه موږ ته هم ځان نه خانان جوړ کړي اوس ما ښځه وکړه او په داسې خلکو کې مې کړی ته وګوره ښه ما ته چې څه به راله نه کوي ما ته پته سپکو ډوتو کې به دې کړي ځکه چې نه کورنۍ ده ستاسو په شان سپکې نه سپکو اوس تختې چې سمه خبره درته که نه بیا خو د ټینګې نه دي ما ته ښه پته لګي چې د سپک خلک یې سپکې خبرې کوي همدادا هغه ټایم کې مې راته ویل خو بس تاسو زما نه منله خو راځه چې ځو دې سره به هر وخت جګړې کوي دا غریبانان دي د ډوډو بحث کوي همدا به ورته خور رینګ کړی اوس چې راشه کور خالي دی به ډک به شي مونږ کره موږ ته پته وه چې لږ نار شي بس هلته راخوشي یو د اګزان نه خوري تاسو خو دا سرونه ښکته کړي دي پښتنو نو ولې مې شرموئ ما خو ورته ښه کړې ده نو څه وکړو اوس نو دادا مونږ خو ته انکار نه دی کړی چې خالي کړی اوس هم خاله داسې کار دی که نه موږ د مرچکي واده دونه په ټینشن کې اچولو او ښځې دې رینګ کړو ما ته پیسې صاحب راځئ که نه نو مټۍ راوړې ده څنګه لاړ شو شرموئ مې هغه خبره مې ور اخیسته شرط کې خو پیسه خو د ورو په مخامخ څه نشم ویلی خو یې ګورې دا یو خبر مې وره چې مرچکي ته به ووایې که نه چې کار روزګار به کوې بیا به د سره واده کوم که کار روزګار نه کوې زه دا له ټینشن کار ما مخکې هم کوم اوس هم کومه خو داسې کار دی د ده په واده کې ما 15 لکه روپۍ لګولي ولې تاسو به ما څه خرچه دې نه مني څه راشه هغه چوس د غرمې روټۍ نور شکر وباسه ګوره زه درته یو خبره کوم پلاره زه خو خیر تاسو نه ټولو نه کشر یم خو زه یو خبره کوم ډېره د مطلب خبره ده ګوره تا ته یې مې ګورې نو زما کمانی زه وایم کینسل که دا کار زما هم خوښه ده کینسل که دا کار او لرې که والله که د ښځې نه څه جوړېږي ما دا دې 2 کړي دي ښه د خدای تعالی ذلیله یم او نور به م لاسونه ذلیله کېږم نو وروره زه درته سوال او منت کوم ګورې که ته دا وایې چې زما دا ورور زما په دې واده خفه دی نو ګورې بیا هم درته وایم په ایمان که ستا په واده خفه کېږم خو زه یم والله اوس بیا هم چېرته کښېني د چا خیرات کې چڼه لوبیا وخوري بیا به په ایمان چې ګورې صحیح دې جیب کې بیا چې یو ښځې له بیا راوړي ته ما له د دې خبرې جواب راکړه نه اوس خو لا تا کړی م شکر الحمدلله او چې سبا په کټ کې پرېوتم نو زما د خدمت څوک دی څوک به کوي دادا به کوي که ته به کوي یاره داسې کار دی که نه خدای دې په کټ پرېباسه زه به دې خدمت کوم لکه پردۍ ښځې د چا خدمت ته خو لرې ما ته شه ای د نه سوځي ته خو اجنې وګوره که نه ډېره ښکلې له ده سره جوړېږي ای ښځې بس پرېږده که نه چې ډېر هم ښایسته شي که نه خو د ښځو ما ته پته ده که نه د هغوی کور کې بیا جنګ او جاهلي امتداد یې راله نه کوې که نه ما هم د نعمت څرخه دي نه په فلمونو کې د بدماشۍ چل زده کړي په ایمان چې د جنګ نه وبه چې مخوران راولم او راتښتو مې دادا ګورې بیا به رانه ګیله نه کوې خبره ما کړې ده ما کړې ده شرمېږم اوس راوړې چې څه خو ویسو که نه نو چې دې کړی دادا نو پیسې روباسه غوټه را سره راخو ما څه چېرته دي پیسې ای بس خبرې مه کوئ ما څه پیسې کمه دي نو کوس مې نابکه څوکه ده که نه نو دا څه به یې پکې بم کولی که ګوره بکس له ور نه شي دا دی خو ځان ته نه کوي ای لاله تاسو غلي شئ
ګوره سوال درته کوم مینت درته کوم دغه جامې یو جوړه دي پرتګیري زما دا ښځې د لین دي یاره ته نور څه کې رزق دی الله به یې درکوي مخکې خو ښځه نه وه زه چې ډېر صبر وکړم که نه نو سهاره پورې به صبر وکړم نشي کولی صبر نو څه څه کې باسي بس خبره ډېر ورسره یو جینې ځان تیار کړه راځه چې شابه د دې هغه سرګنې کړو هلته څه کوو ته د ښځو په موږ ورور سره به میلو شوی دقه لیدل کاتل خو بس را په مخ یې کوي ځان سره که نه هلته یو را په مخ یې که دا خو د بسور ماما دي خر دی چې را په مخ یې کم په ډېرانونو به ګرځي ښځه د وژنیم پیسو وایم چې دا سټ اوس موړی کوم که نه ظالمه دین اسلام دومره اسانه کړی نکاح او دا واده خو دا مه خلکو ځان ته دې رواجونو او د دې لانجو تا ته زما په واده کې دا رواجونه نه و یاده تا ته دا دین اسلام نه و یاده چې اوس د خپله واده راغې پیسې درسه نشته نو اوس د اسلام په نه هغه بېل وخت و دا دې پوه کړه که نه اوس بېل وخت او ما خو په 1965 کې واده کړی بېل وخت اوس خو وخت بدل شو ورشئ که نه بورخې واچوئ بس زه خو همداسې ځم زما ستا بندېږي بورکه کې او ستا تا خو ستا و که نه دا خو تا دا زه دې پوهېږم دا هغه شکیله باجي مړه شوې وه که نه دا د هغې بورکه ده نو دا هغه یو ده والله ګورې د مړه توګې ټپ کې نه پرېږدم جامې یې واچوئ د ښځو په شان ورشه یلکه ځانم کلیا پیدا کړې که نه پیسې کې رسنۍ نو دادا نه والې ښځه دادا پیسې ما چې 2 روپۍ هم نشته دی مونږ ځان رغه کړی دی دویانه مېښې دي یو 200 روپۍ چې ښځې له خو دې ورکړم شرمېږم ما سره 200 روپۍ دی یاره د خپلې خرچې ده دا 100 روپۍ به درکړم دا چشمې دا زما خاوند و چې دلته به ډېر خوند کوي دا به زما خاوند سره ډېر خوند کوي خو ګورې خاوند هسې نه په تا مین نه شي یاره د تندی خراب دی که په ما مینه شوه دا خولې سمه خوا زما په تندي کې څه چل کم وخته کپ بسم الله ستا دندې څه دي ستا دندې صرف را چې چړ شوی دوه لیشته تندې دی غلی کښېنه په ایمان غلی کښېنه ولې غلی کښېنه ما کوه پلاره زما خبره واوره دلته دې راته خو پساس کړی دی مه کوه زما راځه ښځې جامې مامې واچوه ورک شئ د دې کور نه ګورو به ځه خدا به دې کور ته راولي اینې څه په بېتمیزه باندې امسار دی کښېنه دادا ګوره بیا دغه بیا به مرتضی ډاکټر له بوځمه ودرېد که نه خو چې کله د ما ښځه راله بیا به ته ووینې مرتضی نه کورتزال یې بوځي خو بوی ځي بچیا ستا ارمان مې دی چې خدای پاک ستا واده وکړي که نه او نیکمنه ښځه دې خدای راولي کور ته نو زما به غونډ ارمانونه پوره شي چې خدای خبر شه څه مې راوستي کور ته مې ته دوا کوي دادا چاته خو مې ته دوا نه وه کړې خو الله دې پردی نیکي تعالی درکړي او ستا دا ګناهونه دې په دې خلکو تقسیم کړي همداسې بېسره ټول مسلمانان خدای پاک وبخښي